بسم الله الرحمن الرحیم د معرف تلویزیون ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال یم چې یو ځل بیا یوه بله برنامه د ریاضیات تاسو ځانو ته تقدیموم. د مخکې له هر څه ګران دوستانو غواړم لنډ معلومات تیر شوي درس چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته تاسو ځانو ته معلومات درکړم. په تیر شوي درس کې دوستانو د بحراني ټکو په هکله چې اعظمي ټکی، اصغري ټکی او داسې د انعطاف ټکی او ثابته تابع، متزایده تابع، متناقصه تابع په دې هکله مو ګران دوستانو وویل او مثالونه هم حل کړل. نن راځو ډیر مهم درس ته ګران دوستان، 12 صنف 92 صفحه، هغه مطلق اصغري او مطلق اعظمي ټکي دي. یعنی څه وخت یو ټکی مطلق اعظمي ده او څه وخت یو ټکی مطلق اصغري ټکی ده. دا ګران دوستانو د 12 صنف د 92 صفحې درس ده او متوجه اوسئ ګران دوستانو چې دغه درس کې تاسو مطلق اصغري ټکی وپېژنئ او مطلق اعظمي ټکی. نو متوجه اوسئ سلایډ ته. په سلایډ کې څه شی وایي دوستانو؟ موږ ته ویلي دي مطلق اصغري او اعظمي ټکی. یعنی د مطلق اصغري او اعظمي ټکی څه رقم کولی شو ګران دوستانو؟ دا وپېژنو. وایي امکان لري یوه تابع په یو انتروال کې څو بحراني ټکي ولري. بحراني ټکي دا معنا لري چې یعنی څو اصغري ټکي یا څو اعظمي ټکي لري. یعنی څو یو تابع څو ټکي اعظمي لري او یا څو ټکي اصغري لري. نو داسې ویلی دی چې امکان لري یوه تابع په یو انتروال کې څو بحراني ټکي ولري. بحراني ټکي هماغه اصغري او اعظمي دي، اعظمي ټکی او اصغري ټکی البته، مګر په یو معین انتروال کې یو تابع یو مطلق اصغري ټکی لري. یعنی ګران دوستانو که تاسو ته وایي چې مطلق اصغري ټکی او مطلق اعظمي ټکی، نو تاسو داسې به وایئ چې امکان لري یوه تابع په یو انتروال کې څو دانې بحراني ټکي ولري. بحراني ټکي همدا اصغري او اعظمي ټکي دي. یعنی څو دانې بحراني ټکي لري. مګر یوه خبره هم په یاد وي ګران دوستانو، که چیرته انتروال معین کیږي، مشخص کیږي، بیا هلته کیدی شي چې یو مطلق اصغري ولري او یا هم یو مطلق اعظمي ټکی ولري. دا ډیره مهمه خبر ده ګران دوستانو. موږ ته وایي چې څه وخت یو تابع مطلق اصغري لري او یا څه وخت یو تابع مطلق اعظمي ټکی لري. نو تاسو به وایئ امکان لري یو تابع په یو انتروال کې څو دانې بحراني ټکي ولري. دا بحراني ټکي کیدای شي اصغري او اعظمي. نو ګران دوستانو بحراني ټکي په نامه یادېږي. مګر یو شرط لري. هغه وخت ګران دوستانو که چیرته داسې شرط درلوده که انتروال معین او مشخص و، بیا هلته ګران دوستانو یا یو مطلق اصغري ټکی لري او یا هم یو مطلق اعظمي ټکی لري. اوس راځو دې ته ګران دوستانو چې مطلق اعظمي ټکی به څه رقم تعریفېږي، څه رقم شکل به وي، څه رقم به په مثال کې تطبیقېږي، او یا مطلق اصغري ټکی به څه رقم تعریفېږي او څه رقم به مثال کې ترېنه ګټه اخلو. اوس ګورئ ګران دوستانو، یو ځل به بیا تاسو ته وایم مطلق اصغري ټکی او اعظمي ټکی امکان لري یو تابع په یو انتروال کې څو بحراني ټکي ولري، مګر په یو معین انتروال کې تابع یو مطلق اصغري ټکی لري او یا یو مطلق اعظمي ټکی لري. اوس راځم مطلق اعظمي ټکي ته. مطلق اعظمي دلته هدف داسې ده چې مطلق اعظمي ټکی څه رقم ټکی ده. په عمومي ډول موږ یو ټکی په نظر کې نیسو. په عمومي ډول x صفر یو ټکی ده او f د x صفر دا بل ټکی. یعنې دلته دا متحول د x ده او دا f د x د y قیمت ده. په دغه ټکي کې x صفر او f x صفر دغه ټکي کې مطلق اعظمي هغه وخت ویل کیږي که چیرې دغه اف اکس تابع د تعریف په ساحه کې د هر اکس لپاره دغه رابطه ولري چې اف اکس تابع کوچنی وي اف د اکس صفر تابع څخه. نو په دې حالت کې اف اکس صفر ته څه شی وایي؟ مطلق اعظمي ټکی ورته وایي. مطلق اعظمي ټکی ورته وایي. یو ځل به ګران دوستانو دغه مطلق اعظمي ټکی تاسو ته وښیم. مطلق اعظمي ټکی دا ګران دوستانو په 12 صنف کې ډیره مهمه موضوع ده چې مطلق اصغري ټکی او مطلق اعظمي د 12 صنف ډیره اړینه مهمه موضوع ده. مطلق اعظمي ټکی څه رقم ګران دوستانو تاسو تعریفوئ؟ په عمومي ډول درته به یوه اړیکه کوي، ورته ووایئ به په عمومي ډول موږ یو ټکی نیسو. هغه ټکی به داسې ونیسئ چې x صفر او بل ټکی وي f د x صفر. دغه ټکی ګران دوستانو څه کار کوي؟ دا ټکی مطلق اعظمي څه وخت بلل کیږي؟ که چیرې اف اکس تابع. دا څه وخت مطلق اعظمي ټکی بلل کیږي؟ مطلق اعظمي ټکی بلل کیږي. څه وخت به بلل کیږي دغه ټکی؟ کله چې اف اکس تابع کومه تابع؟ اف اکس تابع د تعریف ساحیه
د اف ایکس تابع د تعریف ساحیه د هر ایکس لپاره کومه اړیکه ولري یا کومه رابطه ولري اف د ایکس یعنی همدغه تابع کوچنی وي د اف ایکس صفر نه. دا تابع څه شی وي ګران دوستانو؟ دا تابع کوچنی وي او یا داسې شرط هم لري یا ورسره مساوي وي، یا کوچنی وي یا مساوي وي. څه به وایئ؟ وای مطلق اعظمي ټکی څنګه به وایئ؟ په عمومي ډول موږ ته یو ټکی راکوي، یو ټکی موږ ته داسې راکړی ایکس صفر او بل ټکی اف ایکس صفر. دا هغه وخت مطلق اعظمي بلل کیږي دوستانو کله چې اف ایکس تابع د دې تعریف ساحیه د اف ایکس تابع د تعریف ساحیه د هر ایکس لپاره دغه شرط ولري. څه شرط ولري؟ وای اف ایکس تابع کوچنی وي د اف ایکس صفر تابع نه او یا ورسره مساوي وي. نو دغه شرط چې درلوده دغه اف ایکس صفر ته څه ویل کیږي؟ اف ایکس صفر ته مطلق اعظمي ټکی ویل کیږي. مطلق اعظمي ټکی ویل کیږي. یو ځل به بیا هم تاسو ته ووایم اعظمي ټکی به څه رقم تعریفیږي؟ په عمومي ډول تاسو ته یو ټکی درکوي. کومه ټکی؟ ایکس صفر او اف د ایکس صفر دغه ټکی درکوي. دا ټکی هغه وخت مطلق اعظمي بلل کیږي کله چې د اف ایکس تابع د تعریف ساحیه د هر ایکس لپاره دا شرط ولري. کوم شرط؟ اف د ایکس کوچنی د اف ایکس صفر یا مساوي د اف ایکس صفر سره وي. کله چې وي نو دغه اف ایکس صفر ته څه ویل کیږي؟ مطلق اعظمي ټکی ویل کیږي. مطلق اعظمي ټکی. اوس راځو شکلونو ته متوجه اوسئ. دلته یې ویلي مطلق اعظمي په عمومي ډول موږ ته یو ټکی راکړی ایکس صفر او اف د ایکس صفر. دا ټکی هغه وخت اعظمي بلل کیږي کله چې د اف ایکس تابع د تعریف ساحیه د هر ایکس لپاره دا شرط ولري اف ایکس کوچنی مساوي د اف ایکس صفر سره وي یعنی موجود وي. نو دغه اف ایکس صفر د څه ویل کیږي؟ مطلق اعظمي ټکی ویل کیږي. دلته ما شکلونه په نظر کې نیولي دي. ګورئ دوستانو دا شکل چې دا شکل دلته کونج پیدا کوي. دلته چې کونج پیدا که کله چې د دې نه دغه ایکس صفر ټکی ده ایکس صفر ټکي نه کله چې تاسو مشتق اخلئ د ده مشتق موجودیږي نه یعنی اول مشتق موجود نه ده. ولې؟ کله چې کونج ګران دوستانو په یو ګراف کې کونج پیدا کیږي دلته موږ نشو کولی مماس رسم کو. ولې؟ مماس د متقاطع شکل اخلي. نو دلته چې مماس نه رسم کیږي دلته اول مشتق هم یعنی مشتق هم موجود نه دی ګران دوستانو. یعنی څه؟ ښه متوجه اوسئ. زه څو حالته تاسو ته په نظر کې نیسم. اول یو حالت داسې حالت لري یو تابع وي دغه ټکی دا ټکی زه به ایکس صفر ونیسم. ګران دوستانو دغه ټکی ایکس صفر د شکل د زاویې لري. دلته تاسو نشئ کولی د دې تابع نه مشتق واخلئ. کله چې د دې تابع نه مشتق واخلئ مشتق موجود نه ده یعنی د همدغه ایکس صفر ټکي مشتق موجود نه ده. ولې موجود نه ده؟ په دې خاطر چې دا کونج ځان ته اخلي یعنی د مطلقه کونج ځان ته واخیست دلته مماس نه رسمیږي چې مماس رسم نشو مشتق هم تعریفیږي نه. نو اول مشتق موجود نه ده. په دغه ټکي کې مشتق موجود نه ده. په کوم ټکي کې؟ دغه ټکی د ټکي ته زه ایکس صفر وایم. په دغه ایکس صفر ټکي کې د دې مشتق موجود نه ده. ولې؟ دلته دا شکل د زاویې اخلي یا کونج نیسي. کله چې کونج کې تاسو مماس رسموي مماس نه رسمیږي دا قطع کوي. نو د دې له خاطر نه چې مماس رسم نشو نو مشتق هم تعریفیږي نه. په دې خاطر زه وایم د دې مشتق موجود نه ده. او بل حالت ته ګران دوستانو متوجه اوسئ. که داسې یو حالت ولرو مثال په توګه دلته دغه ټکی ایکس صفر ټکی وي. دا ټکی څه شی وي؟ ایکس صفر ټکی. اوس ګران دوستانو دغه ایکس صفر ټکي کې دا اعظمي ټکی ده. ولې؟ د تزاید څخه څه شي ته راغلی؟ ګورئ د تزاید څخه حالت څه شي ته تبدیلیږي؟ تناقص حالت ته تبدیلیږي. په کوم ټکي کې؟ په ایکس صفر کې. دا تابع دلته پورته کیږي په تدریج سره. کله چې پورته کیږي ایکس صفر ته رسیږي. ایکس صفر ټکی ده. کله چې دا په تدریج سره پورته کیږي ایکس صفر ټکي ته رسیږي په ایکس صفر ټکي کې بیرته تناقص حالت اخلي یعنی د تزاید حالت څخه تناقص حالت ته تبدیل شو. دغه ایکس صفر ټکي دا څه شی لري؟ ماکزیمم پوینټ لري. ماکزیمم پوینټ په کوم ټکي کې لري؟ ماکزیمم پوینټ په ایکس صفر ټکي کې لري. په کوم ټکي کې؟ په ایکس صفر. دلته به ولیکم ماکزیمم پی پوینټ یا نقطه یا ټکی په کوم کې؟
په اکس صفر کې په اکس صفر کې دا څه لري دا اعظمي لري یعنی مطلق اعظمي ویلی شو ګران دوستانو څه حالت ده دا داسې یو تابع ده دا تابع تاسې ګورئ چې د تزاید حالت په تدریج سره دا ډیریدونکی حالت ده په اکس صفر ټکي پورې په تدریج سره ډیریږي کله چې دا تابع په تدریج سره ډیریږي تر اکس صفر ټکي پورې اکس صفر ته چې راسي هاخواته تابع په تدریج سره بیرته کمه شوې نو کم تابع چې ده تزاید د حالت نه یا د ډیریدونکي حالت څخه کمیدونکي حالت ته تبدیلیږي دغه ټکي کې دا څه لري مکزیمم پوینټ لري په اکس صفر کې دا څه لري ګران دوستانو په اکس صفر کې دا مکزیمم پوینټ لري او اول مشتق باید څه وي اول مشتق مساوي د چی سره ده صفر سره ولې تاسو ته ګران دوستانو په اعظمي یا مکزیمم پوینټ او مینیمم پوینټ کې ویلي وي اصغري ټکی او اعظمي ټکي کې کله چې تاسو ته یو تابع درکوي او تاسو ته وایي چې اعظمي ټکی پیدا کوي اصغري ټکی نو ته به اول مشتق اخلي او اول مشتق به مساوي د صفر سره نیسي نو ګران دوستانو کله چې زه غواړم یو تابع زه اعظمي پیدا کړم یا اصغري ټکی پیدا کړم ضرور څه شی ده ضرور دا ده چې ده به د هغه تابع نه اول مشتق واخلي اول مشتق کله چې د اول مشتق واخیسته اول مشتق به مساوي د صفر سره ونیسي تر هغو د متحول قیمت پیدا شي دې له خاطر نه ما د دې اول مشتق مساوي د چی سره ونیوه صفر سره ولې مکزیمم پوینټ یې درلوده د مکزیمم پوینټ یا د اعظمي ټکي لپاره اول مشتق نیول کیږي او اول مشتق مساوي د صفر سره په نظر کې نیسو ګران دوستانو تاسو په نظر کې نیسه متوجه اوسئ که داسې یو حالت ولرو دغه ټکی ګران دوستانو دا ټکی کم ټکی وي دا اکس صفر ټکی وي دغه ټکي ته زه اکس صفر ټکی وایم اکس صفر ټکی وي نوم به یې کیږدو اکس صفر ټکی اوس ګران دوستانو دغه ټکی اکس صفر ټکی ده او تاسو ګورئ چې دلته دا د کنج حالت ځان ته نیسي دا رقم لکه زاویې شکل دلته مماس نشي رسمېدلی کله چې مماس رسمېدلی نه شي نو په مماس کې مشتق تعریفېږي نو مشتق موجود نه ده د دې ګران دوستانو مشتق په همدغه اکس صفر ټکي کې مشتق موجود نه ده ولې موجود نه ده دا د ګران دوستانو داسې حالت ځان ته اخلي لکه زاویې په شکل او دلته ګورئ ګران دوستانو زما د دوه ګوتو ته دلته مماس نسي رسمېدلی کله چې مماس نسي رسمېدلی یعنې د کنج حالت ځان ته اخلي او په کنج کې مماس نسي رسمېدلی نو چې مماس نسي رسمېدلی مشتق یې نه تعریفېږي د دې اول مشتق موجود نه ده ولې کنج یې ونیو یعنې هر کنج کې تاسې ګران دوستانو خصوصا په مطلقه کې که چېرته په مطلقه کې داسې یو تابع در ګران دوستانو دا د مطلقه تابع ګراف ده دغه شکل دغه ټکي کې ګران دوستانو تاسې نشئ کولی د ده مشتق ونیسئ ولې که دغه ټکی ګران دوستانو په نظر کې دا کنج لري او دلته مماس نشي رسمېدلی نو په دې خاطر چې مماس نسي رسمېدی د ده مشتق موجود نه ده یعنې په اکس صفر ټکي کې د دې مشتق موجودېږي نه ولې دلته مماس هم نشي رسمېدلی او بل چې مماس رسم نشي نو مشتق موجود نه ده دا و د مطلق اعظمي ټکي په هکله را به شو د مطلق اصغري ټکی به ګران دوستانو تاسو ته معرفي کړم مطلق اصغري ټکی څه رقم تعریفوم مطلق اصغري ټکی داسې وایم په عمومي ډول یو ټکی ولرم اکس صفر او اف د اکس صفر ټکی د مطلق اصغري په نامه یادېږي چې د اف اکس تابع د تعریف په ساحه کې د هر اکس لپاره اف اکس لوی یا مساوي د اف اکس صفر څخه وي نو زه وایم چې اف اکس صفر مطلق اصغري بلل کېږي متوجه اوسئ ګران دوستانو څنګه کولی شو مطلق اصغري تعریف کړو دلته به ګران دوستانو ولیکم مطلق اصغري مطلق اصغري ګران دوستانو تاسو ته متوجه اوسئ دلته موږ یو حالت ورکوو عمومي حالت په عمومي ډول څه رقم یو ټکی په نظر کې نیسم ټکی څه رقم وي اکس صفر یو ټکی اف د اکس صفر بل ټکی وي دغه یو ټکی اکس صفر او اف اکس صفر یو ټکی ده دا ټکی ګران دوستانو دا ټکی هغه وخت مطلق اصغري دی دغه ټکی هغه وخت مطلق اصغري دی چې د اف اکس تابع د تعریف ساحه د هر اکس لپاره څه شی ولري لاندې شرط ولري کوم شرط ولري اف د اکس لوی وي د څه شي نه
اف د اکس صفر نه او یا هم مساوي وي. نو دلته زه وایم اف اکس صفر ته څه ویل کیږي؟ نو اف د اکس صفر ته مطلق اصغري ویل کیږي. مطلق اصغري ټکی ویل کیږي. ګورئ ګران دوستانو څه رقمه مطلق اصغري ټکی تعریف کړ؟ ډېر ساده. یو ټکی به موږ ته په عمومي ډول راکړي. ښه په عمومي ډول څه رقم ټکی تاسو ته درکوي؟ وایي اکس صفر او اف د اکس صفر دا یو ټکی شه، یعنی په شکل د مرتب جوړې درکوي. اکس صفر او اف د اکس صفر دا یو ټکی ده. ګران دوستانو دا هغه وخت مطلق اصغري لري، هغه وخت مطلق اصغري لري کله چې اف اکس تابع د تعریف ساحیه د هر اکس لپاره دا شرط ولري. کوم شرط ولري؟ اف د اکس لوی وي د اف د اکس صفر څخه او یا مساوي وي. کله چې لوی یا مساوي د اف اکس صفر څخه وي نو دغه اف اکس صفر ته څه ویل کیږي؟ اف اکس صفر ته مطلق اصغري ویل کیږي. دا و د مطلق اصغري ټکي په هکله. ګران دوستان یو ځل بیا تاسو ته ووایم مطلق اصغري ټکی به څه رقم تعریفوئ؟ وایي تاسو ته په عمومي ډول یو ټکی درکوي اکس صفر او اف د اکس صفر. دا یو ټکی ده چې په مرتب جوړې چې یو اکس ده یو وای. دا ټکی تاسو ته درکوي. دا هغه وخت مطلق اصغري ټکي په نامه یادیږي کله چې د اف اکس تابع د تعریف ساحیې د هر اکس لپاره لاندې شرط ولري. کومه شرط؟ اف د اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر څخه وي. کله چې دا شرط یې ودرلوده نو اف اکس صفر مطلق اصغري ټکی بلل کیږي، نه اف اکس تابع. اف د اکس صفر مطلق اصغري تابع بلل کیږي. اوس متوجه اوسئ ګران دوستانو موږ کولی شو په سلاید کې تاسو ته به دا هم دروازې کوم چې مطلق اصغري څه رقم ده؟ وایي په عمومي ډول اکس صفر او اف د اکس صفر دا ټکی ده. دا هغه وخت دغه ټکی هغه وخت مطلق اصغري ټکي په نامه یادیږي کله چې د اف اکس تابع د تعریف ساحیه دغه شرط ولري. کومه شرط؟ د هر اکس لپاره دا شرط ولري اف اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر څخه وي. نو که دا شرط یې درلوده اف اکس صفر ته څه وایو؟ اف اکس صفر ته مطلق اصغري وایو. او دلته ګران دوستانو څو شکلونه ما رسم کړي دي. اول شکل دا دی لکه د مطلقه تابع، لکه مطلق د اکس تابع ګراف که چیرته رسم کړي داسې شکل کې رسم کیږي. دغه ټکي ته زه اکس صفر وایم. د اکس صفر ټکي کې دا مشتق نه لري. ولې مشتق نه لري؟ دلته مماس نه رسمیږي. چې مماس نه رسمېده نو مشتق نشته. دلته ګران دوستانو ګورئ دلته اکس صفر ټکي کې دا مانیمم پاینټ لري. په کوم ټکي کې؟ په اکس صفر کې. ولې؟ د تضاید د حالت څخه تناقص حالت ته ځي. او دلته ګورئ ګران دوستانو دا ډیر مهم شکل ده. د شکل کې تاسو یې ګورئ چې دوه ټکي زه لرم اکس یو اکس صفر. په اکس یو کې او اکس صفر کې په دواړو کې مشتق نه رسمیږي. ولې؟ کونج یې نیولی. دلته کونج کې مماس نشي رسمېدی نو دلته اول مشتق نشته. نه په اکس یو ټکي کې شته او نه په اکس صفر ټکي کې شته. راځو شکل ته به متوجه اوسئ ګران دوستانو. اول شکل یې داسې ده. دغه ټکی ګران دوستانو دغه ټکي ته زه به اکس صفر ټکی وایم. اوس دغه اکس صفر ټکي کې موږ نشو کولی د دې اول مشتق یې واخلو. ولې؟ دلته ګرانو دوستانو دلته مماس نسي رسمېدلی. کله چې مماس نسي رسمېدی یو کونج شکل اخلي او په کونج کې مماس نه رسمېږي نو چې مماس رسم نشه د دې مشتق په همدغه ټکي کې موجود نه دی. په دې ټکي کې مشتق موجود نه دی. راځو دویم شکل ته. دا تابع دلته دغه ټکی زه اکس صفر ونیسم. دلته تاسو دوستانو ښه متوجه اوسئ دا حالت تاسو یې ګورئ اکس صفر ټکي کې د دې جنیتیتي مطالعه کې دا په تدریج سره راځي کمیږي. په تدریج سره تر اکس صفر ټکي پورې څه شی شوی؟ کم شوی. کله چې اکس صفر ته رسي اخوا په تدریج سره تاسو یې ګورئ چې تابع پورته شوې ده. په تدریج سره څه شوی؟ پورته شوی. یعنی تر اکس صفر ټکي پورې دا تابع تناقص کوي، کمیږي، په تدریج سره کمیږي. او کله چې اکس صفر ټکي ته رسیږي نو د اکس صفر نه اخوا ته په تدریج سره دا ډیریږي. کله ګران دوستانو کله چې د تناقص حالت څخه
تزاید حالت ته او تابع اوړي نو هغه ټکي کې ګران دوستانو څه لري مانیمم پاینټ لري. دا مانیمم پاینټ لري په کوم ټکي کې په x صفر ټکي کې. په x صفر ټکي کې دا مانیمم پاینټ لري مطلق اصغري ټکی لري. مطلق اصغري ټکی څنګه لري یعنی په دې حالت کې موږ نیسو دا خو یو تابع شوه دا تابع په x صفر ټکي کې تاسو ګورئ د دې ځینې که مطالعه کې دا په تدریج سره ته x صفر ټکي پورې دا په تدریج سره کمیږي تناقص حالت اخلي کله چې x صفر ته راسي هاخوا ته په تدریج سره ډیریږي نو د تناقص حالت څخه کله چې تابع تزاید حالت ته ځي هغه ته زه وایم مانیمم پاینټ یعنی تناقص نه تزاید ته تبدیل شوه یا د منفي نه مثبت ته تبدیلیږي د دې له خاطر نه زه دغه ټکي ته زه وایم مانیمم پاینټ. دا ټکی هغه ټکی د تابع کله چې تابع د تناقص حالت څخه پورته کوي متزاید حالت ته وړي همغه ټکي ته به ته مانیمم پاینټ وایي ټکي ته یعنی د x صفر ټکي کې تابع راغلی ده کمه شوې ده کله چې x صفر ته راسي x صفر نه هاخوا ته تابع بیرته پورته شوې د تناقص حالت څخه بیرته پورته شوې تزاید حالت ته نو x صفر ټکي ته زه څه وایم مانیمم پاینټ دغه x صفر ټکي ته مانیمم پاینټ وایم او مانیمم پاینټ تاسې پوهیږئ چې د دې اول مشتق باید مساوي د چیش سره شي مساوي د صفر سره یعنی په بحراني ټکي کې که هغه اصغري ټکی پیدا کوئ که اعظمي ټکی پیدا کوئ اول مشتق به نیول کېږي او اول مشتق مساوي د صفر سره تر هغو د x قیمت پیدا شي نو کله چې ګران دوستانو تاسې مانیمم پاینټ یا ماکزیمم پاینټ پیدا کوئ یا په بل ډول تاسو ته وایم اصغري ټکی پیدا کوئ یا اعظمي ټکی نو اول مشتق به اخلئ او اول مشتق به مساوي د صفر سره په نظر کې نیسئ نو دلته اول مشتق مساوي د چیش سره صفر سره اول مشتق د کوم ټکي د x صفر ټکي ګران دوستانو نو په x صفر ټکي کې ګران دوستانو د ده مشتق شته او دریم حالت بیا یو بل حالت هم ګران دوستانو تاسو ته وایم ډېر جالبه حالت ده متوجه اوسئ دغه حالت ګران دوستانو اوس دغه ټکي ته زه x یو وایم او دغه ټکي ته څه وایم x صفر دا یو شکل ده ګران دوستانو دلته تاسو متوجه اوسئ په x یو ټکي کې تاسو ګورئ چې کونج پیدا کړی شکل د زاویې اخیستی نو دلته مماس نسی رسمېدلی چې مماس نسی رسمېدی د دې مشتق موجود نه ده په همدغه x یو ټکي کې مشتق موجود نه دی او راځم دې ټکي کې تاسو ګورئ چې شکل کونج حالت یې نیولی دی مثال په توګه زاویې حالت یې لیدلی دا رقم شوی ده یعنی کونج پیدا کړی کله چې کونج پیدا کیږي دلته مماس نه رسمیږي نو چې مماس نه رسمیږي مشتق موجود نه ده په x صفر ټکي کې د دې مشتق موجود نه ده مشتق څه ده مشتق یې موجود نه ده په دې ټکي کې مشتق موجود نه دی او په دې ټکي کې مشتق موجود نه دی په دواړو کې ولې کونج نشي کله چې کونج نیسي نو هلته مواس نه رسمیږي او مشتق یې موجودیږي نه نو دلته مشتق نشته او دلته مشتق نشته دا و د مطلق اصغري ټکي په هکله ګران دوستانو چې مطلق اصغري ټکی مې تاسو ته در وپېژانده او مطلق اعظمي ټکی مې تاسو ته وپېژانده یو مثال به ګران دوستانو حل کړم تاسو ته وګورئ چې یوه تابع موږ ته راکوي او دې تابع کې موږ ته وایي چې بحراني ټکي پیدا کوي او همدارنګه ګران دوستانو ګراف یې هم رسم کوي نو څنګه غربه وکړو متوجه مثال ته اوسئ اول ګران دوستانو یو مثال به تاسو ته ووایم یو مثال داسې وي وای مساوي کیږي منفي x مکعب مثبت 3x مثبت څو مثبت یو ما ته وایي بحراني ټکي پیدا کړه بحراني ټکي څه کړه بحراني ټکي پیدا کړه ښه بحراني ټکي اوس کوم دی اصغري ټکی اعظمي ټکی انعطاف ټکی هم شامل ده نو د دې لپاره چې زه اصغري او اعظمي ټکی پیدا کوم د دې نه اول مشتق اخلم اول مشتق چې اخلي نو پولینومیالي حالت لري ضریب به د توان سره ضرب کړي د متحول د توانه به یو کم کړي د ضریب یو ده یو په درېو کې درې منفي په خپله د اکس نه یو توان کم کړه توان به یې څو شي توان به یې دوه شي مثبت د درې اکسو مشتق درې ده او د یو مشتق صفر ده ولې ثابت عدد ده کله چې تاسو دا اول مشتق واخیسته په اصغري ټکي کې یا په اعظمي ټکي کې کله چې اصغري ټکی پیدا کوئ یا اعظمي څه کار به وکئ اول مشتق به مساوي د صفر سره په نظر کې ونیسئ دا کار ولې کوو د دې له خاطره چې د دې
اشاره ټاکو نو داسې عدد سره مساوي کوي چې هغه عدد اشاره او علامه ونه لري هغه صفر ده نو دا مساوي د چی سره نیسم صفر سره داسې به ولیکم منفي 3x مربع مثبت 3 مساوي د چی سره صفر سره ښه 3 خو ثابت عدد دی نو اخوا د مساوات ته به انتقال کو دا خواته چې انتقال کې دلته به شي منفي 3x مربع او اخواته دا انتقال که منفي 3 به شي اطراف د ده په ضریب د x په ضریب وویشه د x مربع ضریب څه شی ده منفي 3 اطراف ته ویشم تر هغو د x قیمت پیدا شي نو دواړې خوا د مساواتو منفي 3x مربع منفي 3 باندې ویشم مساوي کیږي منفي 3 تقسیم پر منفي 3 دا منفي 3 به د دې منفي 3 سره ختم شي نو پاتې کیږي x مربع مساوي کیږي منفي په منفي کې چې وویشم مثبت بشي او 3 چې په 3 وویشم نتیجه یو بیا هم x مربع لرم یعنی دلته د ما توان متحول توان مربع شوی کله چې د متحول توان اوړي د یو نه پورته کیږي 2 کیږي 3 کیږي 4 کیږي هر څه شو د اطراف نه په همغه اندازه جذر اخلي د جذر درجه به نیسي اوس توان 2 د اطراف نه دویم جذر اخلم دواړې خوا د مساوات ولیکم x مربع د دویم جذر لاندې مساوي کیږي یو د دویم جذر لاندې د دې مربع به جذر سره څه شي ختم شي نو x مساوي کیږي دلته په دې خاطر چې جذر ده نو دوه قیمته په نظر کې نیسو یو مثبت یو منفي د یو جذرم یو یعنی دلته معنی دا ده چې د x یو قیمت د مثبت یو ده او بل ځل د x قیمت د منفي یو ده چې دته به x2 ووایم منفي یو دوه قیمتونه پیدا شول x یو چې یو کیږي x2 چې منفي یو ده بیا څه کوو ګران دوستانو تاسو متوجه یاست کله چې تاسو اصغري ټکی یا اعظمي ټکی پیدا کوئ نو د هغه نه به اول مشتق واخلئ اول مشتق هم چې واخیست اول مشتق مساوي د صفر سره د x قیمت پیدا کیږي بیرته x واخله په تابع کې وضع کړه په تابع کې چې وضع کړې نو تا ته ماکزیمم پوینټ او مینیمم پوینټ درکوي اول یو به وضع کړم نو دلته لیکم تابع په یو کې قیمت ورکوم تابع ته یو قیمت ورکوم دلته به ولیکم منفي یو مکعب مثبت 3 ضرب د یو مثبت یو چې دا بالاخره په یو قیمت کې مساوي کیږي دا به منفي یو شي دا به 3 شي دا به مثبت یو د منفي یو سره ختم څو پاتې کیږي 3 نو دلته ما ټکی پیدا کړ x ته مې یو قیمت ورکړ تابع څو قیمت واخیسته 3 قیمت واخیسته دا یو بحراني ټکی خو نشم ویلی چې دا به اعظمي ټکی یا اصغري ټکی بیا هغه به وروسته پیدا کړئ اوس نشو ویلی چې دا اعظمي ټکی دی اصغري خو یو ټکی ده یا به اصغري یا به اعظمي بیا څه کوم په منفي یو کې تابع قیمت گذاري کړه دا ځل به د منفي یو کې تابع قیمت گذاري کړي نو دا به مساوي شي منفي یو کل مکعب مثبت 3 ضرب د x په ځای منفي یو مثبت یو نو د منفي یو په مقابل کې مساوي کیږي دا به منفي شي او منفي د منفي سره ضرب که مثبت بشي مثبت یو او دلته منفي د مثبت سره ضرب کې منفي 3 مثبت یو د یو سره جمع کړه دوه د منفي 3 نه چې 2 کم شي څو پاتې کیږي منفي یو نو دا بل ټکی کیږي ګران دوستانو د x په برابر کې د منفي یو قیمت مې ورکړه تابع هم منفي یو شه دا هم یو ټکی ده خو زه نه پوهېږم دواړه بحراني ټکي دي نه پوهېږم چې کوم یې اصغري ده او کوم یې اعظمي د دې لپاره به څه کار وکړئ ګورئ ګران دوستانو د تابع نه هم اول مشتق واخیسته اول مشتق هم واخیسته اول مشتق څو شه منفي 3x مربع مثبت 3 دا اول مشتق شه د یو تابع د بحراني ټکو د تشخیص لپاره کله چې اصغري او اعظمي پوهېږئ چې دا اصغري لري که اعظمي څه کار به وکړئ دویم مشتق به یې واخلئ دویم مشتق که چیرته د صفر نه لوی وه هغه وخت هغه اصغري لري او که چیرته کوچنی و اعظمي لري نو د دې دویم مشتق اخلم دویم مشتق مساوي کیږي منفي 3 په 2 کې شپږ x او د 3 ثابت دی هغه مشتق صفر کوي نه لیکي مشکل نه لري دا خو داسې یو حالت یې واخیسته اوس به څه کار وکړئ دې دویم مشتق کې تاسو به یو ځل مثبت یو وضع کوئ یو ځل به منفي یو وضع کوئ کوم قیمتونه چې x اخیستې نو په دویم مشتق کې یو ځل یو وضع کوم دا به شي منفي شپږ د x په ځای یو د x په ځای یو دا به مساوي شي منفي شپږ ضرب د یو منفي شپږ څه شی دی د صفر نه کوچني دی نو د یو په مقابل کې د چې قیمت ورکړی وه هغه د یو په مقابل کې چې قیمت ورکړی وه نو په نتیجه کې وایم یو او 3 دا څه شی دی دا مینیمم پوینټ ده وبخئ ماکسیمم پوینټ ولې دویم مشتق د صفر نه څه شی شه د صفر نه کوچنی شه یو او 3 ماکسیمم پوینټ دی
چې اکس یو وای 3. اوس دویم مشتق ته ګران دوستانو څه کار کوم؟ منفي 1 قیمت ورکوم. منفي 1 چې قیمت ورکړې منفي 6 ضرب د منفي 1 دا به مساوي شي منفي په منفي کې ضرب که مثبت 6 ضرب د 1 6 د صفر نه څه دی لوی دی نو په دې کې مثبت یعنی د دویم مشتق لوی شه د صفر نه نو دلته ګران دوستانو د ټکي ته څه وایم چې اکس هم قیمت ورکړی و منفي 1 تابع شو منفي 1 دکې مانیمم پوینټ لري او ګورو چې انعطاف ټکی لري که نه دریم مشتق اخله دریم مشتق دویم مشتق منفي 6 اکس دریم مشتق چې واخلي منفي 6 کېږي منفي 6 د صفر خلاف دی نو انعطاف ټکی هم لري انعطاف ټکی څه رقم ګران دوستانو پیدا کوو دلته دویم مشتق مساوي د صفر سره نیسو انعطاف ټکي لپاره د انعطاف ټکي لپاره دویم مشتق باید مساوي د صفر سره شي نو په نتیجه کې منفي 6 اکس مساوي کېږي صفر کله چې اطراف په منفي 6 وویشئ د اکس قیمت څو ده د اکس قیمت صفر او دا قیمت راشه په تابع کې وضع که دا قیمت چې په تابع کې وضع کم او تابع هم ده منفي اکس مکعب مثبت 3 اکس مثبت 1 نو د صفر په مقابل کې چې وضع کې دا به صفر شي دا به هم صفر شي جمع 1 نو د صفر په مقابل کې مساوي څو شوه 1 د انعطاف یا انفلاکشن یا د انعطاف ټکی مساوي څو ده انعطاف ټکی ګران دوستانو اکس صفر ده او وای څو ده وای 1 ده دا د انعطاف ټکی شو ګران دوستانو په دې چې د برنامه وخت کم ده ما اصغري ټکی هم پیدا که اعظمي ټکی هم پیدا که او انعطاف ټکی هم پیدا که یوازې کار به تاسو دا وکئ چې د ده ګراف به رسم کوئ ګراف به څه رقم رسم کوئ اصغري ټکی هم خو پیدا کړی چې اصغري ټکی څو ده اصغري ټکی ګران دوستانو منفي 1 او منفي 1 یعنی اکس منفي 1 وای منفي 1 اعظمي ټکی اکس 1 وای 3 وته او د انعطاف ټکی اکس صفر وای 1 د برنامه وخت کم و ما نشو کولی ګران دوستانو تاسو جدول جوړ کړم بیا یې ګراف رسم کړم انشاءالله هغه به تاسو ګران دوستانو ځان سره په نظر کې ونیسئ او ګراف یې رسم کړئ که مشکل و انشاءالله په بله برنامه کې به ګران دوستانو تاسو ته حل کړم دا وه دوستانو نننۍ برنامه چې تاسو ځانو ته ما تقدیمه کړه تاسو کولی شئ خپل انتقادات پیشنهادات سوالونه په دغه شمیره چې خپل سکرین تلویزیونو کې ونیئ موږ سره شریک کړئ تر بلې تاسو په لوی پاک الله سپارم شپه ورځ مو په خیر کامیابه اوسئ